الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بعقيدة أهل السنة والجماعة، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، يا أبا بكر إن الله سماك والصديق. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. فیر طریقت، رہبر شریعت، عالم بعمل، مرشد اکمل، شیخ المشائخ، شیخ القرآن والحدیث، حضرت علامہ مولانا محمد حمید جان سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ پیر طریقات رہبر شریعت شیخ المشائخ احمد سعید عرف یار جان سے مبارک، حضرت علامہ جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مفتی محمد بشیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، او جملہ علماء کرام مشایخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ، داد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پمن او تاسو باندے ډېر لوی فضل و کرم کړی دی چې من او تاسو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پا امت کے پیدا کریو۔ بیا دا اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم تو گورا چھے دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مقلدین گرزولی او بیا دا اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم تا وگوری چھ من او تاسو تا داسی سلسلہ رانسب کری دا فتوفیل و پا برکت پا خاطر حضرت مستجاب الدعوات وأشرف الزائرين وأكمل الكاملين وقطب المحققين وإمام المجذوبين شيخ العرب والعجم حضرت خواجہ سیف الرحمن اخوزادہ سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ پا برکت و پا خاطر پا توفیل بانی من او تاسو تا دا طریقہ نصیب کردی دا نو پدی بانی شکریہ ادا کول پکار تمہید ابی شکور سالمی کی لکلی دی
چا چې په داسې انعاماتو باندې شکر ادا نه کو وای کېدی شي چې د دنیا نه داسې بې ایمانه لاړ شي نو الحمدلله هر وخت شکر ادا کول موږ ته پکار دي او دا سلسله دا خو تاسو بار بار د علماء کرامنا اوریدلی دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا طریقه مخکې په صدیقیه نام باندې منصوبه وا چې زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د انبیاء علیه صلات وسلام نه بعد افضل بہتر په تمام مخلوقاتو کې آغا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه شان دی یو فیری دا قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرا تشریف فرما دے ناس دے پدے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائل یا ابا بکر ھذا جبریل یقرؤک من اللہ السلام اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا چې وس راغې دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے او دے مبارک فرمائی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف سلام راوڑ پتا باندې چې دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف سلام رازی پاغ باندې دا بسومر شان وی مقام بوی حدیث مبارکہ کی رازی یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی استانم صدیق خودرے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ډېر لوی شان دے سمرا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مبارکم لکلی دی چې سمرا برکات فیوزات سمرا شان چې دے اللہ تبارک و تعالی مقامات دا اللہ تبارک و تعالی سمرا فیوزات چې دی دا اللہ پاک دا ابو بکر صدیق دا حضرت جناب محمد رسول اللہ پسینہ مبارک کے خود دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسینہ مبارک کے خود دی یو فیر حضرت علی کرم اللہ وجہ مبارک دلیل الاحسان دا تصوف یو کتاب دے مبارک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سرہم موجود پباڑا کے پاغی کی لیکی لیدی چھ حضرت علی کرم اللہ وجہ مبارک یو فیر دا سے باہر تاوتلو یو قبرستان باندې داغت للو نه یو مړی چې دی هغه ولیدو او ډېر فریادونه یې کولو حضرت علی کرم الله وجه مبارک فرمایي چې دا آوازونه د دې سړي د ځوان په شان دي او ډېر فریاد یې کاوه نو ما دغه ځای کې سل رکعت نفل وکړو قرآن میں ختم کړو او داغي ثواب میں دغه ځوان دغه مړی ته ورهبه کو بخشش
دا هغه چې بیا مې وکتل باوجود بیا د هغه د قبر نه د آواز راته نو ډېر پریشانه شوم رالما عقائد عالم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک تا یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ما په قبرستان کې زیارت ته داسې تلم نو یو مړی مې ولیدو ډېر فریاد یې کاو ما 100 رکعاته نفل وکړلو قرآن مې ختم کو او هغه شانتې په عذاب کې مبتلا دی حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ته عقائد علم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم فرمایل راشه ماته دا مړی وښایه چې تا قرآن پاک دې ختم کړلو 100 رکعاته د نفل دې وکړلو او هغه ته دې هبه کړلو هغه باوجود بیا په دې عذاب کې مبتلا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او هغه وی کم قبر دی وی دا قبر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکتل هغه په مزو کې و ډیر زیات خوشاله و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا علی کرم الله وجهه ته خطاوت دا قبر بنوي بل قبر بوي وینا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا قبر دے ما پہ نشانہ کړی را دې دوران کې جبريل علیہ السلام تشریف راوړ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک پتا باندې سلام وای او بعد سلام نه دا وای چې حضرت علی کرم الله وجهه خطاوت نه ده هم دغه قبر ده لیکن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او 10 مبارک وکړلو بیا خپل ګیره مبارک منګزولا او داغه یو سلی وا داغه نه یو وخته چې د ناغه وخوتو هغه په دغه قبرستان باندې ولګیدل او یا زرا بردگان الله پاک دغه یو وخته د برکت ټولو بخله نو دا څومره لوی شان دی دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وخته مبارک او چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلاس کی لاس ور کړوي بیا صاحب دلائل الاحسان دلیل الاحسان لیکي چې هزار لعنت دی په هغه کسانو باندې وایي چې هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تسپور رد بد وایي او دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې واورین رضی الله تعالی عنہ مبارک دی نو دا زمن د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه باب مقام رتبه دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله تبارک وتعالى دی زمنګ د مشایخ درجه نوریم بلند کی الله پاک لوی مقامات دی نصیب کی چې موږ ته عقیده د اهل سنت والجماعت او د مسلک د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه موږ ته خودلې ده صبر مهنتونه مبارک سب رحمت الله تعالی علیه زمنګ سره کړی دي اصلاح زمنګ د عقاید کړی دی توجه کړی دا نو موږ ته پکار دی چې په دې باندې هر وخت موږ شکریا ادا کوو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین